tasu.lspace.pakto sare yast. Nori kisi la sbs.com.au/pakto-sakhawauri. SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio. تاسو له SBS پښتو سره یاست په موبایل آنلاین او په رادیو کې. سلامونه ستړي مشئ. نن سه شنبه د 2024 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې ل 24مې نیټې سره برابرېږي. زه مجيب منیبم او تاسو د SBS پښتو خبرونه ته غوږ یاست. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغه اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې د خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. SBS پښتو د کمرګل خلکو په خوانیو او اوسنۍ مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدارز د ابوریجنل او تورستانګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابېلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونه تر پایه لموږ سره اوسئ. یو 14 کلن نابینا پلار د استرالیا د بشردوستانه ویزې له ترلاسه کولو وروسته له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوی. سره لدی چې هغه د استرالیا دایمي ویزه لري، خو نشي کولای چې استرالیا ته راشي. ما له هغه سره مرکه تر سره کړې چې تاسو ته د نن ورځې په خبرونه کې خبره کړو. یو ریپورت په استرالیا کې د سرشمیرنې په اړه لرو چې راتلونکي میاشت تر سره کیږي. له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه واورو. رحیم الدین اوریاخیل په افغانستان کې د نفتي توکو د بیو د لوړوالي په اړه راپور برابر کړی دی. مخکې لدی چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړو، تاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. امریکا پر ایران نور بریدونه تر سره کړي دي. اروپאי ټولنې د غزې د بیارغونې لپاره د مرستې ژمنه کړې او په ځوانانو کې د سرطان د پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونه ته. امریکا پر ایران نور بریدونه تر سره کړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې په کیش ټاپو، جام ټاپو، قشم ټاپو، بوشهر او بندر عباس کې د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. ایران وایي چې پر کویت کې د امریکا پر پوځي اډو او د امریکا پر یوې بیړۍ برید کړی دی. په همدې حال کې امریکا د ایران د بندرونو محاصره بیا فعالوي او ټرمپ غواړي د هرمز تنګي لارې پر تیریدونکو باروړونکو بیړیو 100% محصول ولګوي. کچېر ټرمپ د تیلو پر ټانکرونو د محصول لګولو پلان عملی کړي، نو د استرالیا موټر چلوونکي خای له مالی زیان سره مخ شي. د استرالیا حکومت د منځني ختیځ د کړکېچ د کمیدو او د تلپاتې سولې د یوې هوکړې غوښتنه کړې ده. سره لدی چې ایران ادعا کوي چې د هرمز تنګي تړلې دی. خغلی ټرمپ ویلي چې دغه سمندري لاره لا هم د غیر ایرانی بیړیو پر مخ پرانسته ده. We're controlling the straits, we're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade, it's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. ملګرو ملتونو ویلي چې په لبنان کې د دوی سولساتي ځواکونه لا هم د امنیت شورا د پریکړه لیک د پرلپسې سرغړونو راپور ورکوي چې پکې د لبنان د هوایي حریم تکراری نقص هم شامل دی. ملګری ملتونو وايي یوازې د یک شنبه په ورځ سولساتو ځواکونو د لبنان د هوایي حریم وویشت سرغړونې ثبت کړي او د المنصوري سیمه ته نږدې پر ساحلي سړک د لوړې کچې هوایي فعالیت هم لیدل شوی دی. د مارچ لپایل راځي په لبنان کې د اسرایل او حزب الله وسلواله ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د بیروت د جنوبي سیمو یو اوسیدونکو موسی غملوس وایي چې له ټولو خطرونو سره به خپل سیمه پرېنګدي.
Now in this new war, they destroyed 2 buildings behind us, and once again the house was gone. We repaired it and returned. We're not the kind of people who leave here. Our roots are anchored here. We don't run away, all right? And we're waiting for the 3rd war, no problem. د انټیسمیټیزم او ټولنیز یووالي په اړه شاهي کمیسیون اوریدنو ته دوام ورکړی چې پکې د پوهنتون د يهودي محصلینو او اکاډمیکو شخصیتونو څرګندونې اوریدل کیږي. په دې ونه کې کمیسیون په دې اړه څېړنه کوي چې پوهنتونونو په خپل محاوتو کې د يهودیت ضد د مخنیوي لپاره څه ډول خبرګون خوولای. په ځانګړي توګه د 2023 کال د اکتوبر د 1 لپاره وروسته د ملبورن پوهنتون پروفیسور سټیون پروور ویلي چې په پوهنتون کې د فلسطین پلوه لاریونونو د زیاتېدو لامل یې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنې درلودې. هغه کمیسیون ته د خبرو پر مهال د 2024 کال د اکتوبر د 9 یو پیښه یاد کړې کله چې هغه خپل دفتر ته ولاړ او ل 15 تر 20 پورې کسان یې ولیدل چې مخونه یې پټ و. And this was only 1 year after the atrocities in Israel, and so I was very perturbed. I had no idea at that stage if it was a protest, if it was a terrorist attack. د استرالیا د بشري حقوقو کمیسیون مشر هیګ ډي کرستر شاهي کمیسیون ته ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر لپاره وروسته د نجات پالو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د يهودي، اسرایلی، فلسطینی، مسلمان او د منځني ختیځ له سیمو سره تړلي کارکونکو او محصلین اغیزمن کړي دي. د استرالیا د روغتيایي معلوماتو تر ټولو هر اړخیز ملي راپور ښیي چې په ځوانانو کې د سرطان د پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د ناروغانو د ژوندۍ پاتې کېدو کچه هم ښه شوې ده. د استرالیا د روغتیا او هوساینې انسټیټیوټ د وروستي معلوماتو لمخې د لومړنیو ملتونو خلکو لپاره هم د سرطان د درملنې پایلو کې یو څه خواله راغلی دی. د سرطان د نویو پیښو کچه د 2011 او 2015 کلونو ترمنځ په هارو 100,000 کسانو کې 340 څخه 315 ته راټیټه شوې او د مړینې کچه هم له 148 څخه 115 ته کم شوې ده. د پروستات، سینې او د پوستکي میلانوم سرطانونه په استرالیا کې تر ټولو عام سرطانونه و، په داسې حال کې چې د سږو، کولمو او پانکراس سرطانونه تر ټولو ډیر د مړینې لامل ګرځیدل دي. راپور دا هم تاییدوي چې په ځوانانو کې د سرطان پیښې مخ په زیاتېدو دي. په تیرو 15 کلونو کې د هغو کسانو ترمنځ چې عمرونه د 10 کلونو په لړ کې دي د سرطان کچه لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د حماس ډله تورنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیسي، اروپאי ټولنې د غزې د بیا رغونې لپاره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. اروپאי ټولنې او شریکانو د غزې د بیړنۍ بیا رغونې لپاره د نږدې 1.15 میلیارډ ډالرو د مرستې طرحه جوړه کړې ده. د فلسطینی ادارې لومړي وزیر محمد مصطفی ویلي چې د غزې د تړانګې د بشپړې بیا رغونې لپاره د بیا رغونې چارې په بیړنۍ توګه پیلول اړین دي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د غزې د بیا رغونې لګښت شاوخوا 10 میلیارډ ډالر ته رسیدي، ځکه چې له 2.5 کلونو ډېر جګړې وروسته د دې سیمې ډېری برخې ویجاړې شوې دي. د اروپאי کمیسیون غړي دوبراوکا سویټا وای د اندازه یوازې د هغو اړتیاو یو کوچنی برخه ده چې د غزې د خلکو د ملاتړ لپاره ضروری دي. This is also something to show that we support Palestinian people both in West Bank and in Gaza, and let's hope for the best. So we have to do although we know that ceasefire is fragile, we know what's going on, but at the same time we have to work in parallel. We cannot wait for the situation to be normalized.
اوکراین او 9 نورو هیوادونو اعلان کړی چې دوی یو ائتلاف جوړوي چې اروپا د بالستیکي توغندیو پر وړاندې خوندي کړي. د اقدام د کیف د تجربو پر بنسټ دی چې په تیرو 4 کلونو کې د روسیې د پراخ برید پر وړاندې په جګړه کې ترلاسه کړي دي. په یو اعلامیه کې ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د لاسو هیوادونو د دې ائتلاف هدف دا دی چې د اروپا لپاره د بالستیکي توغندیو د دفاع ګډ ظرفیت رامنځته کړي. زيلنسکي او د ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، هسپانیا، سویډن او بریټانیا مشران ویلي چې دوی د بالستیکي توغندیو له زیاتیدونکو ګواښ څخه خبر دي. هغه توغندي چې د کروز توغندیو یا بې پیلوټه الوتکو په پرتله شندول ډیر ستونزمن دي. د استرالیا د کورنۍ چارو وزیر وایي چې حکومت به د هغو استرالیایي سړیو له یوې ډلې سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي چې شک پرې کیږي چې د داعش ډلې پخوانی جنگیالي دي او دا مهال د عراق په یو زندان کې ساتل کیږي. دا خبره وروسته له هغه کیږي چې د استرالیان ورسپانې راپور ورکړی و چې په بغداد کې په یو زندان کې ساتل کیدونکو 14 استرالیایي سړي به له عراقي او امریکایي چارواکو سره د مرکو لپاره وړاندې شي. د دوی د ښکیلتیا کچه معلومه او د احتمالي خوشکېدو په اړه پریکړه وشي. د کورنۍ چارو وزیر ټونی برک وایي حکومت به د دوی د بیرته استرالیا ته راوستلو لپاره هیڅ ملاتړ ونه کړي. We are doing nothing to assist any of them. Our view is citizens of a country are able to return to the country of their citizenship. But given what these individuals decided they wanted to join, we will do absolutely nothing. We will not lift a finger to be able to bring them back or to get them back here. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي او شاعر ګیلمن وزیر د وژنې 2 کال پوره شول. راپورونه کوي چې د نوموړي د وژنې په تور 3 کسان نیول شوي خو 2 تنه تورن کسان لا هم نه دي نیول شوي. دغه د کورنۍ او د قضیه مدافع وکیلان وایي د پولیسو له لوري ورسره لازمه همکاري نه کیږي او د قضیه په پلاټونو کې تر اوسه لازمه اقدامات نه دي شوي. ګلمن وزیر د شمالي وزیرستان د رزمک سیمه د اسدخیلو د کلی اوسیدونکو و 2 کال وړاندې په اسلام آباد کې ناپېژاند کسانو په هغه برید وکړ چې وروسته په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. فرانسې، هسپانیا، انګلستان او ارجنټاین د 2026 کال د فوتبال نړیوال جام پایلوبې ته لار پیدا کړې. سبا د فرانسې او هسپانیا ترمنځ لومړی نیمه پایلوبه او د پنځشنبه په ورځ د انګلستان او ارجنټاین ترمنځ دویمه نیمه پایلوبه تر سره کیږي. فرانسه وايي دوی د چهارشنبه په ورځ د هسپانیا له لوبډلې سره د نړیوال جام نیمه پایلوبه ته ل تک څخه ویرنه لري. د روان کال د نړیوال جام وروستۍ لوبه د دوشنبه په ورځ د جولای په 20 نیټه تر سره کیږي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالات ته. په سیدنی کې لمر د تودوخه لوړه درجه 0، ملبورن کې باران د تودوخه لوړه درجه 14، پرت کې لمر د تودوخه لوړه درجه 21، په اډلیډ کې ورښت د کمیدو په حال کې ده د تودوخه درجه 18، هوبارت کې باران د تودوخه لوړه درجه 10، کانبرا کې باران د تودوخه لوړه درجه 11، په نیوکاسل ښار کې لمر د تودوخه لوړه درجه 22، په برزبن کې لمر د تودوخه لوړه درجه 23، په داروین کې لمر د تودوخه لوړه درجه 22 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 19، په پیښور کې باران د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 29. دا هم د استرالیایي ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې. د استرالیایي ډالر 9.80 امریکایي سنټه، یو استرالیایي ډالر 1.80 یورو سنټه او 2.50 برېټانوي پنسه. د استرالیایي ډالر 6.80 هندیو کلدارو او 1.93 پاکستاني کلدارو سره برابرېږي او د استرالیایي ډالر 4.40 افغاني کېږي. خبرونه هم دومره ول. ملتيامو مننه کوم.
یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست وایم تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواړئ است د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه ل سیدنی څخه خبريږي لکه څنګه چې ما د خبرونه په پیل کې ویلی و ما یو مرکه ل یو نابینا افغان پلار سره تر سره کړی چې 14 کال عمر لري او د استرالیا ویزه ترلاسه کړي خو له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته شړل شوی دی په پیل کې به دغه مرکه وورو او له هغه وروسته به له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه جزئیات واورو. بلال خان ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ. په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړه. تاسو نن مننه کوم چې ماته مو ځانګړي مرکې لپاره بلنه راکړه. خپل خو یو تن افغان چې ټول عمر په پاکستان کې تر کړی په دایښ مې تاسو ویلي په سترګو معلول او درمان مهم معلول لا نو ډیر کو بيوزله او غربت کې مژوند دی او تقریبا مشتمل پاکستان په جبري توګه راځي دی اوس په کوم څه کې نشو په ډیر بيوزله او غربت کې ځان کوو نو کوم بودیجه هم لرو د ګټه وته کوم سرچینه هم لرو نو د څوک چې موږ لاسنیوي وکړي او اوس تاسو پروتین بيوزله کې مخکې لدی چې تاسو د بشر دوستانه ویزې په اړه خبرې وکړو چې تاسو د استرالیا بشر دوستانه ویزه ترلاسه کړې او مخکې لدی چې استرالیا ته راشئ تاسو پاکستان بیرته افغانستان ته لېږلی او لکه څنګه چې تاسو ویل اوس تاسو په قندوز ولایت کې ژوند کوئ. کله اوریدونکو سره د خپل فامیل په اړه هم معلومات شریک کړئ چې آیا تاسو واده کړئ او څو ماشومان لرئ؟ بالکل یو مرمن دا سلومي ماشومان یو زم ټوټل شپږ نه پلي فامیل کې او مشر زمي تکلم دی نو دا چې په دې ځای کې کلن لرم بیا تقریبا د کلن زیدرم او شپږ سمیاشتې یو لرم. خغلی بلال خان تاسو په پاکستان کې چیرته ژوند کاوه او څو وخت مو د استرالیا بشر دوستانه ویزو ته خپل غوښتنلیک وسپاره؟ زه په داسې پاکستان کې هم صرف مور پلار نکاح نامې د افغانستان مجلسې تقریبا 40 کال نه زیات وخت پاکستان کې په پنجاب کې په سیټي میوالي کېمپ کې چې د مجر کېمپ په پنجاب کې د یو کېمپ نو زما مرمنه په 2000 میلادي کال کې د کوټې چک تر په یو ته زخمی شو بیا مې البته دولتي شفاخانه ته یو لګای نو سیار راغی زما سره مست او کزما د مرمنې تداوی وکړه مې موز یې نو سیار په 2023 کال کې انټرویو واخیسته په اسلام آباد کې بیا په 2023 کال کې موږ استرالیا ته مالي فکر ماته وو استاد سترګې علاج وکړو ته معلوم دی استاد مرمنې علاج وکړو د پستا بچن خښون کوي او استاد بچا متعلم کوي بیا په 2023 میلادي کال کې زما کوپلی وسو استرالیا یو وخت ماته کې سره کوي مننه کوم بیا په 2023 کال کې زموږ میډیکل بایومټریک په اسلام آباد کې وسو بیا په 2023 میلادي کال کې په اگست کې زما وزیر علي 15 وزیر په عمل لري هم تاسو په نه د پاکستان حکومت د انو پر نه خولم بیا افغانستان ته راوښړلم. خغلی خان تاسو ویلي چې پاکستان بیرته افغانستان ته وشړلې په داسې حال کې چې تاسو د استرالیا ویزا درلوده اوس پښتنه دلته پیدا کیږي چې افغانستان ته څنګه وشړل شوی او آیا تاسو افغانستان ته لټګ وروسته هڅه ونه کړه چې لغزای څخه استرالیا ته راشئ؟ زه چې کله د پاکستان حکومت په اگست میاشتې 29 ونیولو مشوره کړو او بیا راوړلو افغانستان تقریبا نشته نه بجې چې موږ ترخم ته راوېستلو ډېر زیات ناروغانو سپېږیري ځوانانو ان ته دي چې ما د خلکو چې باید سره پاسپورتونه ویزې درول لغم راوړلو یا په ترخم په راغله زما یو څه کلام لرو هغه په ما نه پاتې شو ورکه شو مرمن دی وځه کې وځه بل ځکه زما ته کوم خلکو سامان اخیستو زما خپلوانو زه اشتلیا تکلم نو هغه سامان هم را نه ورک شو لرم نه هغه کې پاتې شو بیا موږ افغانانو زما له راوړه ولا مرمن را نه ورکو په ترخم کې عمرې کې پیدا کړل نو دلته شرالم زما نم زکه و نم کورو جزې خاص کما دلته زې نصيحت مې مراجعه وکړه ایوم ته مې مراجعه وکړه د ناروی د کډوالو شورا ته مې مراجعه وکړه شری مشته مراجعه وکړه ستې مجرن ته مې مراجعه وکړه ودان مشته ته مراجعه وکړه انت دې چې ما د ملګرو مې ته سیاسي اساس ولې انعامات خپل مشکل ورسو کوم تاسو په نظم لا څه وشاونه کوي نو لاس نه زه په دغه دیوزه او غربت کې پاتې شوم. د استرالیا کوم ویزه چې تاسو ته درکړل شوې ده دا څه ډول ویزه ده؟ آیا موقتی ویزه ده که دایمي ویزه ده د استرالیا؟ ولې 15 کاله ویزه ده بشر دوستانه ویزه ده یو کال متاسفانه پکې راځي او څلور کاله پاتې دي
نو زما سره تقریبا د الله څخه ما تیرې کړې په دا انتظار زما سره پیسې نه وي نو زما سره چې مرسته کول زه لارسم خپل شخصي لګښت مې نه درلودی نو په داسې بېوزلۍ کې غربت کې پاتې شوم. ښاغلی بلال خان تاسو خو معلومات شریک کړئ چې تاسو په پاکستان کې وی چې د استرالیا بشردوستانه ویزه مو ترلاسه کړه او بیا تاسو افغانستان ته وشړل شوي او هڅه مو وکړه چې مرسته ترلاسه کړئ خو خپل مو امکانات نه درلودل بل چا تاسو سره مرسته ونه کړه لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ما یو بل څه هم واوریده چې تاسو یو ماشوم ورسته لدی چې تاسو د استرالیا ویزه ترلاسه کړې ده یو ماشوم مو هم نوې په کور کې پیدا شوی چې هغه ماشوم لا تر اوسه د استرالیا ویزه نه لري آیا دا خبره صحیح ده؟ بله هو په 2015 میلادي کال کې په فروری کې ما لور پیدا شو نه بیا ما انوسیار خبر کړي بیا البته متاسفانه څلور میاشتې د انوسیار دفتر د ماجرونو پر مخ په پاکستان اسلام آباد کې بند وو نه انټرویو چې نه خپل کېدل نه میډیکل نه بایومټریک څلور میاشتې انتظار ما وکړ چې کله زما د لور اکثره وخت په انوسیار کې دا هغه نه بعد بیا تکبیر نشي ټیمپو تیر نو ما ویزه راځي نو بیا زه راوړم دغه چې څلور وخت ماجرون دفتر باندې پاکستان حکومت باندې کړو نو دغه وجه د لوچ می پیدا شو موږ وزندولو. بلال خان تاسو مخکې ویلې کله چې تاسو له پاکستان څخه افغانستان ته وشړل شوي او تاسو د استرالیا ویزه درلوده نو تاسو د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو سره اړیکه ونیوله ترڅو مرسته در سره وکړي خو هیڅ تاسو سره مرسته ونه کړه اوس پوښتنه ده هم پیدا کیږي چې آیا تاسو د استرالیا له حکومت سره اړیکه نیولې او کچیرته مو اړیکه نه نیولې اوس تاسو غوښتنه د استرالیا له حکومت څخه څه ده؟ نه خبر خو خامخا ځکه چې راوړم ما خپل وکیلان زنګونه ولا هغه منه بخنه وغوښتل چې زه د پاکستان حکومت پالیسي ده موږ دی واسي موږ ستاسو لپاره په افغانستان کې اقدام کوو ما د انوسیار ته خبر کړی دی او یا بل کمپنی د اغم خبره واغې د ما سره اړیکه ټینګ کړه نو زه حالت په پاکستان کې خود ما منه چې ونه کړ په دې خاطر چې د پاکستان حکومت خپل خبرونه نه اوستي بغیر پاسپورت او ویزه چاته اجازه نه و زما سره د انوسیار په ورکاډو نو د استرالیا د وزارت خارجه نه غوښتنه ده د استرالیا د کورنۍ چارو وزیر نه غوښتنه ده زه یو معذور نه بنا شخص هم زه خپل د سترګو د علاج په خاطر د مېرمنې د علاج په خاطر د بچانو د تعلیم د خزم په خاطر زما د ماشوم لور بایومټریک ماپ کی او ما اگست تر میاشتې پورې ما د افغانستان نه وباسي ځکه چې ما دغه دومره دی وزنینو چې تر اته میاشتې پورې لس میاشتې پورې ما پیسې زروسي زه پاسپورټونه جوړ کړم نو دومره دی وزنینو بیا هم د استرالیا حکومت ته خواست کوم د استرالیا رومري وزیر ته پرایم منسټر ته الټول البانیس ته چې زما سره ځانګړې مرسته وکړي پاملرنه وکړي ما د افغانستان خپل بچانو سره وباسي. بلال خان آیا په استرالیا کې میشت افغانانو ته هم کوم پیغام لري یا له دوی هم کومه غوښتنه لري؟ بله زه غواړم چې لمنې چې کله افغانان لاسي د شکم افغانان پاتې دغه د پر دې आवाज نه پورته کوي یو هله می د افغانستان افغانانو چې کوم پښتلا کې د افغانانو کمیونټي ده هغه ټول اکاسیاسي چارواکي دي کشتمن دي ک بزنسمن دي ک تجاران دي ک وکیلان دي پارلمان کې ټول نه غوښتنه ولا دغه ده چې کوم افغانان پاتې دغه د پر आवाज پورته کوي او زما د خصوص زما سره اقتصادي مرسته وکړي زما د پر आवाज پورته کوي زه دا غوونه غواړم چې زما سره کومک کوي زه دې وطن ته وځم زه دومره وخت نه لرم اوس کابل ته د میډیکل لپاره لور وځم نو زه ټول افغانانو ته خاص کوم چې په استرالیا کې نشته هغه حکومتي چارواکي دي که سیاسي چارواکي دي هغه ولسي چارواکي دي شتمن دي زه ټول ته خاص کوم دا غوونه زما لاسنیوي وکړي زما سره یو کمپاین وکړي زما لپاره د مرستې لپاره او زما د ماشوم لور لپاره आवाज پورته کړي زما د ماشوم لور بایومټریک ماپ زه نه سم کولای چې پاکستان د خپل لور وزم د بایومټریک لپاره زما د بایومټریک لپاره आवाज پورته کړي زما د لور د بایومټریک ماپ چې ما وباسي زما لور ویزه ساتل شي ما بوزي او زما اقتصادي مرسته زما سره وکړي حقوقي او قانوني مرسته زما سره زما لپاره आवाज پورته کړي. بلال خان ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او په دې اړه مو اوریدونکو سره معلومات شریک کړه. تاسو نه مننه کوم.
په پاکستان کې د مهمو پیښو د بشپړ جزئیات سره د اسلام ګل افریدي نیکی هیله سلامونه ومني. د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې میشت افغان کډوالو ته په خپل خوخه باندې بیرته افغانستان ته د ستنېدنو موده 10 جولای ټاکلې و. دغه موده پای ته رسیدو وروسته شنبه او یک شنبه د عمومي رخصتۍ لامل په دې برخه کې هیڅ کوم ګامونه ونه خستل شول. خو د دوشنبه د ورځې نه د خیبر پختونخوا ترڅنګ د هوا د په بیلابیلو برخو کې په تجارتي مرکزونو او هغه ځایونه چې افغان کډواله پکې ژوند کوي د پولیسو د فوز او د ملیشیا ځواکونو د لوري نه یوازې پکې غزمي پیل شوې دي ورسره لوی وړو تجارتي مرکزونو او د اوسېدو ځایونو ته پر ترونکو لارو باندې پوسټې جوړ کړې شوې دي چې د خلکو پښتنه ګرویژنې کوي. دغه ګام سره هغه تجارتي مرکزونه چې په غړ شمیر کې افغان تجارانو ژوند کولو پکې د خلکو غړ غړ پرنشت حساب لیدل کېده. د خیبر په باړه سیمه کې هم پولیسو فوز او ملیشیا ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو او بیرته افغانستان ته د شړلو په برخه کې غزمې کولې او د یو شمیرې تر مخه چې پولیسو یې اس بي اس ته تایید کړه شلتن افغان وګړي ونیول شول او د شنته بیرته افغانستان ته د ستنېدلو لپاره ترخم ته واستول شول. په دې ورسو کې د پاکستان دولت د افغان کډوالو سره د چلن په اړه باندې یونیسیار اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې باید پاکستان د زغم څخه کار واخلي او د افغان کډوالو په زبردست سره د شړلو نه د لاس واخلي. ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې ځنې د شانتي ډېرې افغان دي چې دوی خپل هیواد ته د ستنېدنې پر مهال باندې د دوی ژوند له غوښ سره مخ دي او دوی په هیواد کې بیلابیل ستونزې لري. یونیسیار په خپل خبر شو معلوماتو کې ویلي دي چې د نومبر 2023 کال را پدې خو تر اوسه 25 لکه او 17000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي چې پکې 2 لکه او 17000 هغه افغان کډوالو چې د دوی سره هیڅ کوم اسناد په پاکستان کې د اوسېدو لپاره نه وو. په دې ورسو کې یو شمېر هغه پاکستاني زده کوونکي چې په افغانستان کې د طب زده کړې کولې او د کابل او د اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلوالي لامل د تګ راتګ لپاره د نه اجازه لامل دوی په افغانستان کې بند پاتې وو. د زده کوونکو خپل کورونو ته د وو یا د اتومیشتو د زند ورستو راستانه شوې دي. بل ورته د افغان کډوالو د استلو په اړه باندې د پاکستان د مطبوعاتو د څنګه مشر لیفټننټ جنرال احمد شریف چودري تیر ورځ د خبريالانو سره په یو خبري غونډه کې په دغه خبر باندې ټینګار وکړو چې په هیواد کې په ناقانونه توګه باندې میشت د خلکو د استلو لپاره بکلک ګامونه خستل کیږي. دوی په واضح ډول باندې د افغان کډوالو نوم ونه خستو خو ویل چې د دوی په اړه به سخت ګامونه خستل کیږي او دوی په زبردست سره خپل هیواد ته شړل کیږي. دوی دغه خبري غونډه له هغه ورسره بللې و چې په بلوچستان او په سند کې پر امنیتي ځواکونو باندې پر لپسې بریدونو کې په ګڼشمیر کې امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ جوړ لا وخت و ل پیخي ورستو په بیلابیلو سیمو کې د فوزي عملیاتو خبر هم ورکړی شوی دی. د افغان کډوالو د استلو په اړه باندې د خیبر پختونخوا چارواکو یو نوې کړنلاره ټاکلې ده چې تر مخه یې پولیسو ته امر کړی دی چې د نیول شوی افغان کډواله پر ضد باندې به هیڅ قسمه عرضه نشي کولای او دوی به بنديخانو ته نه استول کیږي. د دوی په اړه باندې ویل شوی دی چې نیول شوی تنان وزر د شړلو مرکز یا ډیپورټیشن سنټر ته لېږل کیږي چلته یې قانوني چارې بشپړ شي نو دوی به د تورخم د لارې افغانستان ته استول کیږي. دوی دغه خبرداري هم ورکړې دي چې کوم پولیس د رشوت اخیستو د دوی د زورونې او یا نور د بد چلن شکایتونه مخه ترالل نو د هغه پر ضد باندې به ګام اخستل کیږي. مرکزی حکومت په پخوانی قبایلی سیمو فاټا او پاټا کې د مالیې د اخیستلو پریکړه کړې ده. دغه پریکړه د کلیزې بودیجې د اعلان پر مهال باندې کړې ده. مرکزی حکومت د ریزه خپل کړې دي چې د وګړي مودې رئیس د پاټا او فاټا خلکو ته د مالیې د نه اخیستو په برخه کې دوی ته سنتي ورکړې شوی خو اوس دولت د ته اړ دي چې دغه خلکو په مالیه اخیستل کیږي. دغه شان د مالیې د اخیستونکو ادارې د بیا لخوا دغه ویل شوی دي چې د مالیې د نه اخیستلو لامل په دغه یادو سیمو کې دغه اسانتیاوي ناقانونه ګټه اخیستل کړي. مرکزی حکومت ویلي دي چې د مالیې د اخیستو دغه قانون به ګام په ګام یا مرحله واره ځې پر ځې کول شي او دغه شانته په لومړني فرصت کې به د یادو سیمو د خلکو نه لسلنه مالیه اخیستل کیږي او دغه شانه په 2001 درشم پورې به د هواد د نورو برخو یعنی 14 سلنه مالیه د دغه خلکو څخه واخستل شي. قبایلی سیمه په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځیدلې او دغه شند هواد د ټولو قانونو لمنه تر دغه یادو سیمه وغځیدا خو په سیمه کې د نامنیو
او د بیکورۍ لامل دولت پریکړه وکړه چې تر 200 کالو پورې به دلته کې د خلکو نه مالیه نه اخیستل کیږي خو د مرکزی حکومت دغه وسنې پریکړې د سیمې تجاران د فابریکو مالکان او د شانتنور هغه خلک چې د بیلابیلو روزګارونو سره تړلي دي اندېښمن کړي دي تجارانو او د پارلمان غړو پر دې اړه باندې بیلابیل غونډې را جوړې کړې دي او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه قانون د نورو 200 کالو لپاره لغوه کړي دوی د ریزه خپل کړي دي چې اوس هم نیمه قبایلی سیمه د بیکورۍ او د بد مالی وضعیت سره مخامخ ده او په تیر وخت کې تجارانو د نامنۍ او د بیکورۍ لامل درانه مالی زیانونه پورته کړي دي د پاکستان فدرالي استخباراتي ادارې ویلي دي چې په 13 کالو کې د کچاکی لارې او د کښتو د ډېبېدو په پیښه کې 315 شو وګړو خپل ژوند د لاس ور کړی دی ادارې ویلي دي چې سره دغه بد وضعیت سره سم بیا هم دغه خلک په ګڼ شمیر کې په ناقانونه توګه باندې د اروپאי هوادونو مخه کوي او دغه شانت خپل ژوند د مرګ منګولو تسپاري ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د جون 2023 کال نه تر اوسه پورې و د کښتو د ډوبېدو په خیره مخه ته شوې دي چې پکې په ګڼ شمیر کې په ناقانونه توګه باندې اروپا ته سفر کوونکي خلک د مرګ خولې ته تللي دي ادارې ولې دي چې کسه هم دغه بده پیخه دغه خبره په ګوته کوي چې دغه سفر د یو شمېر غوښونو ډکته خو بیا هم انساني کچکبر په اسانه باندې خلک په دغه نه قانون توګه باندې د سفر لپاره تیاروي او د دوی په شمیرو کې د کمی پر ځای باندې سیوا والي را روان دي کوم چې د لوی د اندېښنې وړ دي اداره وایي چې په جون 2023 کال کې د یونان په لور باندې د کښتې د سفر پر مهال باندې چې پکې 200 پاکستانی وګړي سوارو 200 تنه خپل ژوند له سفر کړو او نو نسبیا وژغورل شول اداره وایي چې په دسمبر 2023 کال کې یونان ته ترونکي کښتې چې ډوب شو پکې یو کم او یا تنه پاکستانی وګړي سوارو چې پکې 15 خپل ژوند له سفر کړو او څلور څلويخ ته وژغورل شول په جنوري 2015 کال کې د مراکش پولې تنګدي د کښتې د ډوبېدو په پیښه کې او یا تنه پاکستانی وګړي ووجل شول اداره وایي چې په فروری 2015 کال کې په لیبیا کې د کښتې د ډوبېدو پیښه رامخه شوه چې پکې د څلويختو پاکستانی وګړو په جنگلو وشوه چې بیا یې درويشت هغه چې خپل ژوند د لاس ور کړو او پاتې یې ژوندۍ وژغورل شول اف ای وایي چې په 2015 کال کې د کښتې د ډوبېدو څلور پیښې په لیبیا کې رامخه شوې دي چې په ګڼ شمیر کې خلک د مرګ خولې ته وړي دي د تازه پیښو په اړه باندې بشپړ جزئیات اسلام ګل افریدي اس بي اس پښتو پیښور قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواړئ د خبرونه تاسو ته ل سیډنی څخه خبريږي کچېر غواړئ زموږ د نن ورځې د خبرونه مطالب او یا هم هغه مطالب اورئ چې موږ په خوانې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړی دي نو تاسو کولای شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sbs.com.au/pashto تاسو همدارس کولای شئ زموږ له یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ او هلته هم زموږ راپورونه او مرکې واورئ یو ځل بیا هم ستړي مشئ تاسو اس بي اس پښتو ته غواړئ ممکن تاسو په جریان کې اوسئ چې په استرالیا کې راتلونکي میاشت سرشمیرنه تر سره کیږي په استرالیا کې په هر 15 کلونو کې یو ځل سرشمیرنه تر سره کیږي زما همکار اسماعیل شفیقی په دې اړه یو ریپورت برابر کړی راځي چې لاډر جزئیات په ریپورت کې واورو د 2018 کال سرشمیرنه د سه شنبه په ورځ د اگست په 11 نیټه تر سره کیږي او هر څوک چې په دې شپه په استرالیا کې وي باید وشمیرل شي د سرشمیرنې شمیره د دې لپاره کارول کیږي چې پوښو خلک چیرته ژوند کوي په کورونو کې په کومو ژبو خبرې کوي ټولنې کوم ډول ملاتړ ته اړتیا لري او استرالیا د یو هیواد په توګه څنګه پرمختګ کوي
ستاسو شمیرل کېدل مرسته کوي څو ډاټ ترلاسه شي چې ستاسو ټولنه او کلتور په پلان جوړونه کې استازیتوب لري. په دې راپور کې هغه څه درته وړاندې کیږي چې د سرشمیرنې د فورمې د ډکولو په اړه باید پرې پوه شئ ترڅو تاسو او تاسو کورنۍ وشمیرل شي. په هرو 5 کالو کې د استرالیا د احصایي اداره په استرالیا کې هر کس او هر کور شمیري. د بهیر ته د نفوس او کورونو سرشمیرنه وایي چې په ساده ډول د سرشمیرنې په نوم پیژندل کیږي. دا کار یوازې د هغو کسانو د شمیرلو معنا نه لري چې په استرالیا کې ژوند کوي یا د دې هیواد د لیدنې لپاره راغلي دي. د استرالیا د احصایي ملي ادارې د سرشمیرنې ویانده ایملی والټر وایي راټول شوی معلومات د خلکو د اوسنیو اړتیاو او پراتلونکو کې د دغه اړتیاو د بدلون په پوهیدلو کې مرسته کوي. The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics. It's a snapshot of who we are and shows how we're changing over time. The census asks questions about health, education, cultural background, employment, things like that, which all provide a rich picture of the economic, social and cultural makeup of Australia. د سرشمیرنې شمیرې مرسته کوي څو ډاټ ترلاسه شي چې مناسب خدمات او بنسټونه په هغه ځای او هغه وخت کې چې خلک کورنۍ او ټولنې ورته اړتیا لري موجود وي. په دې خدماتو کې ژبني خدماتونه یا د ژباړې مرسته، مکتبونه، روغتيایي پاملرنه، د ټولنې پر بنسټ پروګرامونه، عامه ترانسپورت او د کډوالو د میشتېدا اړوند ملاتړونه شامل دي. همدا لامل دی چې هر څوک باید وشمیرل شي. The census is compulsory, and that means that every household and every person in Australia on census night must be included, and that includes international students, visitors, visa holders and babies. Some people miss babies on their census form. دا په دې معنی ده چې په سرشمیرنه کې د ګډون لپاره اړتیا نه لري چې د استرالیا تابعیت ولرئ یا د دې هیواد دایمي اوسیدونکي واوسئ. کله چې د خپلې کورنۍ لپاره د سرشمیرنې فورم ډکوي باید د هر هغه چا نوم پکې ولیکئ چې د سرشمیرنې په شپه ستاسو په کور کې پاتې کیږي. که د اګست په 11مه له هیواد څخه بهر یاستئ اړتیا نه لري چې د سرشمیرنې فورم ډک کړئ. خو که د استرالیا دننه په سفر وای د بیلګې په توګه کمپینګ ته تللی یاستئ یا د خپل ملګرو په کور کې پاتې یاستئ باید د سرشمیرنې فورم په هماغه ځای کې ډک کړئ چې پکې یاستئ. په سرشمیرنه کې ستاسو د عادي او دایمي استوګنځای په اړه پوښتنه کیږي. تاسو اړ نه یاستئ چې فورم دې حتماً په هماغه شپه ډک کړئ. خو ستاسو ځوابونه باید د اګست د 11مې نیټې ستاسو وضعیت او ستاسو د اوسېدو ځای څرګند کړي. که پوهیږئ چې د سرشمیرنې په شپه به چیرته یاستئ کولای شئ د لارښوونو له ترلاسه کولو وروسته فورم ډک کړئ. د سرشمیرنې شپې ته په نږدې ورځو کې ډیری کورنۍ به یو لیک ترلاسه کړي چې پکې د سرشمیرنې د آنلاین فورمې د ډکولو څرنګوالی تشریح کیږي. ځینې کورنۍ به کاغذي فورم هم ترلاسه کړي. اغلی والټر تشریح کوي چې له تاسو به کوم ډول پوښتنې وشي. The census asks the questions about health, education, employment, and a whole suite of questions that together paint a broad picture about a person's background. So questions like whether a person is of Aboriginal and Torres Strait Islander origin, language spoken at home, country of birth and country of birth of parents, ancestry, religion, year of arrival, those kinds of topics. مهمه خبره دا ده چې که تاسو د خپل شخصي معلوماتو د کاریدو په اړه اندېښنه لرئ د محرمیت او د معلوماتو د خوندیتوب لپاره پیاوړي حفاظتي تدابیر نیول شوي دي. اغلی والټر وایي سرشمیرنه د جلا کسانو په اړه نه ده بلکې د ټول نفوس د یو ځای شویو معلوماتو په اړه ده. We collect names and we do collect addresses, and the purpose of that is to make sure that we've reached everyone. The names and addresses are removed quite early in our processing, and that we are actually legally not allowed to share census data with anyone, any government agency or otherwise, in a manner that's likely to identify anyone. د سرشمیرنې شمیرې او معلومات د افرادو د هویت له افشا کېدو پرته د ټولنیزو ډلو، غیر انتفاعي سازمانونو، کاروبارونو او حکومتونو لخوا کارول کیږي. ویلکمینګ استرالیا یو له دغو سازمانونو څخه دی. دا اداره په ټول هیواد کې له محلي حکومتونو،
ورزشي کلبونو، پانتونونو او کاري ځایونو سره همکاري کوي. د دې ادارې اجرایوي مشر علیم علي له ټولو خلکو غواړي چې پوښتنو ته صادقانه ځوابونه ورکړي. Privacy concerns are absolutely valid and real, but it's important to remember that the census doesn't monitor individuals. It recognises groups, it recognises communities. And if you don't record your language, your faith, your culture, you effectively become invisible to the people making funding decisions. پیټر دوکاس د استرالیا د قومي ټولنو د شوراګانو د فدراسیون یا FECCA مشر دی. هغه وایي هغه معلومات چې تاسو یې وړاندې کوي له ټولنیزو ډلو، کاروبارونو، حکومتونو سره مرسته کوي څو د هغو خدماتو او ملاتړونو په اړه با خبره پریکړه وکړي چې تاسو ټولنه یې ترلاسه کوي. It is central for call communities to be able to adequately and accurately reflect their own demographics so the government can appropriately allocate resources and define the kind of resources that get allocated to these communities. ښاغلی علي وایي د سرشمیرنې شمیرې او معلومات د یوې نقشې په توګه کارېدای شي او دا څرګندوي چې موږ د یو هیواد په توګه څوک یو. For example, when the data shows a high number of people in a specific location with low English proficiency, that evidence can then be used to support for things like in-language healthcare and translation services at local hospitals. It also helps us identify what we might call hidden communities that are often overlooked in traditional consultations and funding. سربیره پر دې د سرشمیرنو ټولو پوښتنو ته دقیق ځوابونه دا تضمینوي چې ستاسو غږ او ستاسو ټولنه د مکتبونو، ټولنیزو مرکزونو، ژبني ملاتړ او نورو مهمو خدماتو د پلان جوړونې پر مهال په پام کې ونیول شي. ښاغلی دوکاس وایي کله چې لوی انځور ته ګورئ د استرالیا په څو کلتوریزو ټولنو کې ډیره زیاته تنوع ده او د دې تنوع ثبت او انعکاس ډیر مهم دی. There are more recent arrivals and there are earlier arrivals, and those waves of migration have generated different needs. So the census allows government to collect that demographic data and then allocate government resources in terms of the areas where people are living and the needs that they have. For example, the more established communities may have unique needs around support for the elderly, whereas new arrivals could have requirements of language support or even something as basic as settlement and schools. دا هم یو بل دلیل دی چې ولې باید د سرشمیرنې فورمه په دقت ټاکه کړئ. ښاغلی علي زیاتوي د فورمې د ډکولو لپاره ډیر ملاتړونه شته. So as the census date approaches in August, the Australian Bureau of Statistics will provide flyers, audio guides, video resources in a whole range of languages. You can even visit an official census pop-up hub for in-person help, and there's also phone support via the Census Contact Centre. And if you need an interpreter, you can use the TIS National Service. د فورمې د ډکولو لپاره روزنیزې ناستې او نور ملاتړونه برابرېږي څو له خلکو سره د شمیرنې په بشپړولو کې مرسته وشي. دا ملاتړونه په ښاري سیمو، لرې پرتو سیمو او د هغو کسانو لپاره موجود دي چې له خپل کور څخه لرې پاتې کیږي. په دې کې هوټلونه، روغتونونه، د کمپینګ ځایونه او د کاروانسرای پارکونه هم شامل دي. د قومي ټولنو د شوراګانو په څیر ټولنیز سازمانونه په ټول هیواد کې د احصایې له ادارې سره همکاري کوي څو د سرشمیرنې معلومات په بیلابیلو ژبو وړاندې کړي او ټولنو ته ډاډ ورکړي چې دا بهیر د اندېښنې وړ نه دی. نو په یاد ولرئ چې د سرشمیرنې شپه د اګست 11 ده. که په دې شپه په استرالیا کې یاستئ ډاټ ترلاسه کړئ چې وشمیرل شي. د دې فورمې ډکول یوازې لږ وخت نیسي خو معلومات یې کولای شي په راتلونکو کلونو کې ستاسو د ټولنې لپاره د خدماتو او ملاتړونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د سرشمیرنې په اړه د نورو معلوماتو په ګډون د خپلې ژبې د معلوماتو او ملاتړونو لپاره له دې ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ. census.abs.gov.au/language. دا راپور د احصایې ادارې په همکارۍ چمتو شوی و.
قدرمن اوریدونکو تاسو SBS پښتو ته غواړئ یاست کچیر غواړئ د انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه مو هم لوړ شي نو تاسو کولای شئ زموږ لوي پاڼې څخه لیدنه وکړئ هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې پودکاسټونه واورئ یو ځل بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم تاسو SBS پښتو ته غواړئ یاست اوس هم زما د همکار رحیم الدین اوریاخیل ریپورت تاسو ته خبرو د افغانستان په بازارونو په تیره پلازمینه کابل کې په وروستیو ورځو کې د نفتي توکو بیې شاوخوا 10% لوړې شوې دي. دغه ناڅاپي زیاتوالی د موټر چلوونکو، سوداګرو او عام خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي ځکه د سپن توکو د بیو لوړوالی د ترانسپورت، خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو پر لګښتونو مستقیم اغېز کوي. د معلوماتو له مخې د مهال په کابل کې د 1 لیټر پټرول بیه 2 افغانۍ، د 1 لیټر ډیزل بیه 3 افغانۍ او د 1 کیلو مایع غازو بیه 4 افغانۍ ده. په داس حال کې چې یو ونې وړاندې د غبې شاوخوا 10% ټیټې وي. سوداګر د بیو د لوړېدو عمل په نړیوالو بازارونو کې د نفتو د نرخونو بدلون او د سیمې وضعیت بولي، خو خلک له حکومت غواړي چې د بازار څارنه زیاته او د بیو د بې ځایه لوړوالي مخه ونیسي. موټر چلوونکي وایي د تیلو د بیو لوړېدو د دوی عواید کم کړي او د کرایو لوړول هم د مسافرو له غبرګون سره مخ کیږي. دوی له مسؤل ادارو غواړي چې د بیو د کنټرول لپاره عملی ګامونه پورته کړي. زه تریاله مې د کابل د ښار ټکسي وه ټکسي لره وروره څو ورځې کېږي د تیلو بیه او د غازو بیه خپل هوج ته رسېدلي دي. عوامل یې ولا که معلومې که ډالر په $70 هم دونه نه دي پورته سي وروره د یعنی دا تصمیم نیول د موټر ودر وروره د موټر کې مزدوري نشته. تیل تر غوړي پورته دي، غوړي تر غاز پورته دي، وروره خپل هوج ته هر شي خپل قیمتونه خصوصا نفتي مواد به بخیل وړي شي. وروره کاروبار نه وسوي ته موږ مثلا 50 روپۍ زیات وي وروره تیل غاز څخه کوم خلکو اقتصاد هم ضعیف دي نه هم کرایه نشي کوله مجبور دلته ولاړو سواري وروره کرایه نه لري خلکو اقتصاد ضعیف ده او کاروبار هم نشته نه به خې بس دا کار ټاپ ولاړ د وروره نشته یو شی نه. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان وای په سیمه او نړۍ کې د نفتو د تولید کمښت د دې عمل شوی چې د نفتي توکو نړیواله بیه لوړ شي. د هغه په وینا د بدلون یوازې په افغانستان پورې محدود نه دی بلکې د سیمې په ډیری هیوادونو کې هم د سپن توکو نرخونه لوړ شوي دي. نوموړی زیاتوي که څه هم افغانستان د نفتي توکو تولیدونکی هیواد نه دی خو د سیمې د غنو هیوادونو په پرتله د نفتي توکو بیې لا هم په افغانستان کې ټیټې دي. په سیمه کې او په نړیواله کچه د نفتي توکو د تولید کمښت د دې سبب شوی چې بیې تغیر وکړي. د نفتي توکو بیې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د سیمې په ټولو هیوادونو کې تغیر کړی. په داسې حال کې چې افغانستان د نفتي توکو تولیدونکی هیواد هم نه دی خو د سیمې هیوادونو په پرتله پکې د نفتي توکو بیې خورا ټیټې دي. د اقتصادي چارو شنونکي قیس محمدي بیا وايي په افغانستان کې د نفتي توکو د بیو لوړېدل داخلي او بهرني لاملونه لري. هغه SBS پښتو ته ویلي د ډالرو د بیو لوړوالی او د افغانۍ د ارزښت کمیدل د نفتي موادو د وارداتو لګښت زیات کړی دی. دغه په وینا د سیمې سیاسي وضعیت په ځانګړي ډول په ایران کې نامني او د تیلو د صادراتو اغیزمنېدل هم د نفتي توکو پر بیو اغیز لري. د نفتي محصولاتو بیې لوړېدو دلایل په افغانستان کې دننه داخلي دلایل او بهرني دلایل لري. دننه په افغانستان کې لبدمرغه د ډالرو بیه پورته شوې ده او د افغاني ارزښت کم شوی دی. دا باعث د دې کېږي چې نفتي مواد په ډالرو اخیستل کېږي نو کله هم چې افغاني بیا ارزښت شي د نفتي موادو بیې هم ورسره لوړېږي. د بلې خوا نه د ایران داخلي وضعیت هم په دې باندې تاثیرات لري. کله چې د ایران حکومت تر بمبار لاندې وي او دوی په جنگ او جګړه کې وي او ونشي کولای چې تیل صادر کړي په دې شرایطو کې د تیلو بیې لوړېږي. دلته په افغانستان کې هم تاجران ویني چې کله د ایران شخړه نه حلیدونکي او بار بار دا وضعیت خرابېږي نو دوی دلته خپل ذخایر زیاتوي
او یو تعداد کې دی چې احتکار هم وکي، دا باعث د دې کیږي چې د نفتي موادو بیې لوړې شي. د اقتصادي چارو شنونکي ټینګار کوي چې حکومت باید د نفتي توکو ستراتیژیکي زیرمې جوړې کړي، د بهرنیو اسعارو د ثبات لپاره ګامونه پورته کړي، د ترانزیت ستونزې هوارې کړي او د وارداتو لپاره پر یو هیواد د تکیې پر ځای بدلی لارې ومومي. لازمه ده چې د افغانستان حکومت د یوې خوانه د تیلو ذخایرو لپاره جدي توجه وکړي او کوشش پدې وشي چې ستراتیژیک ذخایر په درست شکل باندې د حکومت په مرسته باندې جوړ شي. د بل خوانه باید د بهرنیو اسعارو د نرخ په کنټرول کې لکه څنګه چې د تیر 4 کاله کار کېده بیا هم دغه کار وشي او د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په مقابل کې باید کنټرول شي. په دریمه برخه کې د ترانزیت او ترانسپورت موضوع ده. باید د نفتي محصولاتو ترانزیت ترانسپورت ته ډېره توجه وشي او کوشش پدې وشي چې دغه محصولاتو په ترانزیت او ترانسپورت کې مشکلات پیدا نشي. دغه رنګه د نفتي موادو په وارداتو کې لکه نور محصولاتو غوندې باید په یو هیواد باندې تمرکز ونشي، په یو هیواد باندې محدود پاتې نشي. اس پی اس پښتو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم ترلاسه کړي، خو د راپور تر خبرېدو پورې دغه وزارت ویان زموږ پښتون ته ځواب ونه وایه. سره له دې چې د نړیوال بازار بدلونونه د تیلو پر بیو اغیز کوي، افغانان هیله لري چې د بیو د ثبات لپاره لازم اقدامات وشي څو د ژوند پر لګښتونو یې نور فشار زیات نشي. قدرمن اوریدونکو، تاسو اس پی اس پښتو ته غواړئ د خبرونه پای ته نږدې شوی تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. از موږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوښیو ډک وخت غواړم. اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.